سلام له خورشید د 2 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د کابل ښار د 14مې او 9مې امنیتي حوزو په شاوخوا سیمو کې ډېرې پرله پسې چاودنې شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي لومړۍ پیښه نن سهار څه باندې 8 بجې د 14مې امنیتي حوزې اړوند په میلبه څلورلارې کې د یو ځانمرګي برید او دویمه پیښه په همدې ځای کې د یوې بلې چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا درېیمه چاودنه بیا د 9مې امنیتي حوزې اړوند په دیسپیچري سیمه کې د یو موټر بم برید له امله رامنځته شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویاند زیاتوي د لومړیو دوو چاودنو له امله تر اوسه 7 کسان وژل شوي او 21 نور ټپیان دي، خو د درېیمې پیښې د برید له امله د اوښتې مړ ژوبلې په اړه تر اوسه کره معلومات په لاس کې نشته. له دې سره سم د عامې روغتیا وزارت ویاند بیا وایي د لومړیو دوو پیښو له امله د 5 میرمنو او یو ماشوم په ګډون د مړو شمېر 10 او د ټپیانو شمېر 41 کسانو ته رسېدلی دی. له دې سره سم د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د یوې چاودنې له امله 9 ولسي وګړي وژل شوي او 15 نورې ټپیان دي. د دغه ولایت د والي ویاند وایي دغه پیښه نن سهار نږدې 9 بجې په سندلۍ سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې واده ته د تلونکو کسانو موټر په یوه ځای پر ځای شوي ماین ور برابر شو. د نوموړي په وینا په وژل شویو کسانو کې 6 میرمنې او 3 ماشومان او همداراز په ټپیانو کې 2 ماشومان او 1 میرمن شاملې دي. د امن او سولې دښمنانو له لورې د ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې چاودنه پرې شوې ده چې متاسفانه په دې پیښه کې 6 میرمنې او 3 ماشومان شهیدان شوي دي. 15 تنه ټپیان دي چې په ټپیانو کې 2 ماشومان، 1 میرمن، 1 موټر چلوونکی او 1 بل کس شامل دي. ټپیان روغتون ته لېږدول شوي دي چې حالات یې هم نازک ښودل شوی. د تخار په اشکمش ولسوالۍ کې د 2 بېلابېلو نښتو له امله 30 پولیسان وژل شوي دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مشر وفي الله رحماني وایي دغه نښتې تېره شپه نږدې 12 بجې د یادې ولسوالۍ په قره تپه او خواجه بندي کشا سیمو کې د پولیسو پر پوستو د طالبانو له بریدونو وروسته پیل او اوس هم دوام لري. د تخار امنیتي او سیمه ییزو مسؤلینو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات سیمه ییزو مسؤلینو په دې ولایت کې د بېلابېلو جرمونو په تور د نږدې 200 کسانو له نیولو خبر ورکړی دی. په نیول شویو کسانو کې د دولت وسلوال مخالفین، پر جاسوسۍ، جنایي جرمونو او اختلاس تورن کسان شامل دي. د هرات د والي ویاند زیاتوي دغه کسان په تېرو 3 میاشتو کې د څرګند ملي ادارې کارکوونکو له لوري له هرات ښار سربیره له بېلابېلو ولسوالیو نیول شوي دي. او د فراه ولایت یو شمېر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د بیکارۍ ډیروالی او د بیارغونې په چارو کې د دولت نه پاملرنه د ناامنیو لاملونه بولي. دوی تېره ورځ په فراه ښار کې په یوې راټولېدنه کې وویل که چیرې دولت بنسټیزو چارو او ځوانانو ته د کاري موقعې په پیدا کولو کې پام کړی وای نو اوس به د دغه ولایت امنیتي وضعیت ډېر ښه وای. دوی همداراز په ټینګار سره وایي په دولتي بنسټونو کې د اداري فساد شتون بهرنیو هېوادونو ته لاسوهنې زمینه هم برابره کړې ده. له دې سره سم د فراه سیمه ییز مسؤلین د ځینو ستونزو په منلو سره وایي چې د ستونزو د حلولو په لټه کې دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.